اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو د ټینسز یعنی د زمانه چې کوم د ګرامر ټینسز دي د هغې سټارټ الو موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو څو ټینسز لرو، څو زمانې موږ تاسو په انګلیش کې لرو. دا خو ما تاسو ته ویلي دي چې بغیر د ګرامر نه تاسو به انګلیش ویلی شئ، تاسو خو پرفیکټلی لکه کوم چې د ژبې یو زبان یو لینګویج حق دی که نه، په کوم صحیح طریقه صحیح میتډ سره تاسو سپیکینګ کولی شئ، هسې نشئ کولی. باید چې تاسو ګرامر پیله نه د ګرامر رولز کوم ګرامر رولز چې کوم دي د دې میتډ هر څه ګرامر هر څه تاسو باید په هغې باندې ښه صحیح پوهېږئ، هر څه مو زده کړي وي. راځو موږ تاسې د ګرامر چې کوم ټینسز دي هغې سټارټ الو. په هغې کې ما تاسو ته یو چارټ جوړ کړی دی چې په هغې کې ما تاسو ته ټول ډیفاین کړي دي. بیا موږ تاسې سټیپ بای سټیپ ون بای ون دا به موږ تاسې وایو، یو به هم نه پرېږدو انشاءالله. او راځو نن موږ تاسې وایو چې موږ تاسو سره څلور درې زمانې دي چې په هغې کې یو پاست ده، یو پریزنټ ده، یو فیوچر ده. یعنې یو موږ تاسو سره تېره شوې کومه زمانه ده په هغې په باره کې موږ تاسې خبرې کوو. یو موږ تاسې پریزنټ چې کوم موجوده زمانه ده، په موجوده حالات چې کوم دي په هغې کې موږ تاسې خبرې کوو. بات چیت یو دغه شوه. یو فیوچر یو که موږ تاسو سره په آینده کې چې څه موږ تاسو سره څه پېښېږي، موږ تاسو څه کوو څه به نه کوو، او که موږ تاسو په هغې باندې خبرې کړل دي موږ تاسو سره دا په دې کې بیا موږ تاسو سره 12 ټینسز دي، کمپلیټ 12 ټینسز دي. په هغې کې موږ تاسو سره یو دی پاست سیمپل دی، یو پاست پرفیکټ دی. سوري دلته ما نه که سپیلینګ مسټیک شوی دی، سوري. پاست پرفیکټ دی دلته هم شوی، دا څنګه کېدلی شي وایي، سوري ما نه دی ورته شوی. ښه موږ تاسو سره پاست په پاست کې چې کوم موږ تاسو سره کوم ټینسز د هغې ریلیټډ دي، موږ تاسو سره یو پاست سیمپل دی، بل پاست پرفیکټ دی، بل پاست کنټینیو دی کنټینیوس دی، پاست پرفیکټ کنټینیوس دی. او پریزنټ کې موږ سره پریزنټ سیمپل دی، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس دی، پریزنټ پرفیکټ ټینسز دي، او پریزنټ کنټینیوس دی، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس دی. او داسې راځو فیوچر ته. او فیوچر کې موږ تاسو سره فیوچر سیمپل دی، او فیوچر پرفیکټ دی، فیوچر کنټینیوس دی، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس دی. دې موږ تاسو په نورې ویډیو چې کومې دي په هغې کې موږ تاسو پیله موږ ته فسټ سیمپل چې کوم ټینس دی هغه به موږ ډیفاین کوو. بیا سلو سلو به راځو بس دا کم دا 4 دا 4 چې کوم څلور ټینسز دي دا به ډیفاین کوو انشاءالله. او په دې کې لکه پاست سیمپل کې آی سټډیډ انګلیش، داسې به راځو. د نورو کې I had studied English. داسې ټولو کې موږ تاسو خپل اګزامپل یې ورکوو، خپل ډیفینیشن هر څه به انشاءالله کمپلیټ به موږ تاسې پوهوو په دې باندې. نیکسټ چې کومه ویډیو ده هغه به موږ تاسې ټینسز سټارټ الو. خو تاسو صرف دومره یاد کړئ چې په پاست کې زموږ سره کمې زمانې دي، پریزنټ کې زموږ سره کمې زمانې دي، او په فیوچر کې زموږ سره کمې زمانې دي. دا چې تاسو یاد کړئ انشاءالله په نیکسټ کوم ویډیو موږ جوړوو په هغې کې به تاسو له بالکل پرابلم نه وي، هېڅ مشکل به نه وي، او بیا به تاسو په ایزیلي انډرسټینډینګ کولی شئ. تاسو به په هغې باندې ښه دماغ هم ښه پرې رسېږي انشاءالله. راځو که موږ تاسو د بل ویډیو چې موږ اپلوډ کوو هغې پورې تاسو دا ملګري سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ چې موږ ته هم څه انکریج میلاو شي چې بل نیکسټ چې کومه ویډیو موږ جوړوو په ښه صحیح لیول په صحیح میتډ باندې موږ تاسو له جوړه کړو. او چې موږ کمی وي هغه موږ هېڅ ځان نه دي وکړو. تاسو له هم ښه فیوچر او ښه لرنینګ غواړو. بای.